یو خبره په آخره کې د دې شیطان او د ګناهونو متعلق کوم، هر یو مسلمان هغې ته متوجه شي، بیا خاص کر ځوانه طبقه چې شیطان هغه دې ته ډېر متوجه. وجه دا یي د ځوانۍ عبادت د الله ته ډېر زیات محبوب دی، خوند ورکوي. د دې وجې نه هغه اووه کسان چې په یو حدیث کې ذکر دي چې الله جل جلاله ووایي چې زه بیا د خپل د عرش د سوري لاندې کم. سبحان الله. هغه سخته ورځ کم کسان دي؟ یو په هغې کې هغه ځوان دی چې خپله ځواني د الله په عبادت کې تېروي. تاسو سوچ کوئ دا ځواني په عبادت کې دا سخته خبره ده؟ دا ډېره اسانه ده. دا مطلب نه ده چې خامخا دې موږ او تاسو شپه ورځ په دې جومات کې بې سره واچو، ټول عمر دې جومات کې پرېوځو. نه، ځواني په عبادت کې تېرول هم دا دی چې فرض مونځ د تا نه په جمع باندې هغه دغه نشي، قضا نشي. همدغه رنګې تهجد کوه. تهجد خو د ځوانۍ دی، چې بوډا شي بیا به اوږد قیام ودرېدل نشي کولی، بیا به په ناسته کې مونځ هغه دی چې ته ودرېږې او پونډۍ دې در وکړي. دغه خوند دی، دغه تهجد دی، دغې ته هغه عبادت ویلی شي. نه دا چې کېږي دا په ځوانۍ کې کېږي، دا په بوډاوالي کې نه کېږي. پخوا امت چې تېر شوی دی هغوی به دومره تهجد د شپې کول چې خپې به بیا وپړسېدلې او بیا به کټونو ته بسترو ته په خپوړو باندې روان وو. دا دونه عبادتونه به کول. غرض زما دا دی که دغه عمره نه وي د ځوان باید چې یو 10 منټه خو ورکو د سحر اذان نه مخکې موبایل په ټیم کو 10 منټ. اسباب دونه زیات شوي دي، پاو وخت ورکه، نیمه ګنټه ورکه، که دا نه وي نو 10 منټه خو ورکه، 2 رکعته خو وکړه. دا دونه اوږده شپه تېره شي او ته پکې رافع نسېږي، او بیا لا مصیبت دا چې سهار مونځ هم رافع نسېږي او بیا په جمع باندې ونه کړي. همدغه رنګې ځواني په عبادت کې تېرول دا ده چې ستا د لاسه چاته ضرر ونه رسېږي. ځواني په عبادت کې تېرول دا ده چې ته ګانې بجانې مه اوره، یو ملګری اوري هغه ته نصیحت وکړه چې هغه نه وي، هغه څه بایکاټ وکړه، دې ته ځواني ویلی شي. په قیامت کې، قیامت په ورځ باندې انسانان هغه خلک چې ځوانان د هغه ناکاره ملګري وو بیا په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي، خولې لګوي. ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وی کاش کې په لاسونو به چکونه لګوي چې کاش کې وی ما د الله د پیغمبر لاره اختیار کړې وه، او هی ارمان افسوس د تباهي د ما لره چې ما پلان کې هغه په دوستۍ سره نه ونیولې، ځکه زه خو د الله د دین نه دې انسان اړولی وم. نو ځواني دا د عزتمندو چې انسان ته لوبو اورېدلو ته راکش کوي. لرې شه ورته هغې ته نصیحت وکړه چې نه د هغې سره بایکاټ وکړه، الله به بیا تا ومني چې ستا ځواني ده. همدغه رنګې نشه کوي، سګرټ در باندې څکي، نسوار در باندې کوي، چرس در باندې څکي. دا پرېږده چې نه د الله د رضا دپاره هغه پرېږده. ورته زه خپل کار کوه، خپله مخه کوه چې الله ستا په وجه باندې د ما نه ناراضه کېږي. ځواني دا د عزتمند ده چې واده ته ځي هلته د الله مخالفت کېږي. نصیحت ورته وکړه او که پوهېږي نه کړي هغې واده ته مه ځه، ولو که ستا د ورور وي، که ستا د هر څومره نږدې انسان وي. آیا دا ملګری، دغه دوست دا تا ته د الله نه ډېر نږدې دی؟ د الله نه په تا باندې ډېر قدر احترام لري؟ آیا د ستا رزق د هغې د کوره را روان دی؟ دا جامې تا ته هغه کوي چې ته بیمار شي، صحت تا هغه در کوي، بچي ته هغه در کوي؟ نه، چې دا هېڅ هم نه کوي. دا دله څوک در کوي؟ دا دله الله کوي. او بیا هم د یو دغسې بېکاره ملګري ته ملګرتوب کې او د الله مخالفت کې، نو آیا دا انسان به څومره بدبخته وي؟ الله جل جلاله دې موږ او تاسو او د ټول امت شبابان، ځوانان هغه د الله په دین کې د هغې ځوانیان هغه استعمال کړي او د الله په دین خدمت کې د الله وله ځوانیان استعمال کړي.